بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ یاسین مکہ کې نازل دی دې کې 83 آیاتونه دي او 15 کوګانی دي. شروع کوم مدد د نوم د الله پاک سره، برکت د نوم د الله پاک سره، ملګرتیا د نوم د الله پاک سره. دا سه الله پاک چې ډیر مهربان لوی مهربان دی. یاسین الله په دې په معنا د دې حروف او القرآن الحکیم قسم می په قرآن محکم باندې. انک لمن المرسلین بشک محبوب پیغمبر خامخاتی دلې غلې شو پیغمبرانو علی صراط مستقیم پسې د لار باندې. تنزيل العزیز الرحیم نازل دل دی د زوراور رحیم ذات د طرفه. لتنذر قوما دې د پاره چې تو یاره داسې او قوم ما انذر اباهم چې دې يرول شوی د دې پلار نه کفهم غافلون دې په غفلت کې دي. لقد حق القول تحقیق سره ثابت شو خبر اعلی اکثرهم پډیرو د دوی باندې فهم لا یؤمنون پس دی ایمان نروړین نا جال نافعا ناقم اغلالا یقینا چوری دی مونږ د دې په سټونو کې توقونا فهي الى الاذقان نو دا سټونه دي تر زنو پورې فهم مقمحون نو دی سر لړلې دي چې کله توق دی مړی کې واچولې شو دا زنه ولوچته کې نو دا سر اوسترګي بوچتیم وجعلنا من بين ايديهم صدا او خود دې مونږ د دې په مخه ته یو دیوال او من خلفهم صدا او د دې شاته یو دیوال فاخشیناهم پس دوی مونږ راګیر کړي دي فهم لا يبصرون ندی نو وینیسم وسواء عليهم انذرتهم برابر د پدی باندې کته دی او یری ام لم تنذرهم او کوي نه یری لا يؤمنون دی مان نروړي انما تنذر باندې تبع ذکر یقینا تویره هغه څوک چې هغه تابعداري کوي د نصیحت وخشی الرحمن بالغیب او ویریږي د رحمان ذات نه پنادی دا فبشره نذیر ور کده ته بمغفرت د معافی د بخنی واجر کریم او د ثواب عزت والا. انا نحن نحيي الارض یقینا من جوندکو مړي وانکتب ما قدموا او لیکو هغه څه چې کوم دی مخ کې دیګل دي او آثارهم او د دین اخی وکل شیء احصینا اور یو شی مونږ شمارل دي فی امام مبین په یو اوازه کتاب لوح محفوظ کې. وضرب لهم مثلا اصحاب القريه بیان کدی تا مثال یو کلی والو اذ جاء اهل مرسلون چې کله را لدی تر علی گله شوی د یو کلی حال دی ته بیان کا چې کله دی تر علی گله شوی پیغمبران رال اذ ارسلنا الیهم اسنان چې کله مونږ راولې گل دوی ته دوا کسان فقط ذبوهما د غزالمانو دا دواړه پیغمبران دروغ غنل فعززنا بثالث نبي مونږه قوت ورکو دي دوه تا پدریم سره درې ممور درولې غلو فقالو ندی ورته ویل ان الیکم مرسلون مونږ تاسو طرف تر علی گله شوی پیغمبران یو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا غي ورتل تاسو خو نه مگر بنی ادمان یې زمونږه وما انزل الرحمن من شيء ندر علی گله رحمان ذات شی ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ وای. قالوا دی ورتل ربنا يعلم زمون رب تخفت دا ان الیکم لمرسلون چې یقینا موږ تاسو طرف ته خامخا در علی گله شو پیغمبرانو نه یو. وما علينا الا البلاغ المبين او نه زمون په ذمہ باندې مگر رو سره سوال خکارا. قالوا انا تطيرنا بكم دویل یقینا مونږه اسپیرتوب نسو پتا سره تاسو زموږ د پارس پیری لئن لم تنتهوا کچریتا سمنن شوید دی دعوت او تبلیغ لا نرجمنکم خامخا مون برجم کو تاسو ਸੰسار بم کو ولا یمسنکم منا عذاب الیم او خامخا برسی کی تاسو زموږ د طرف نه عذاب دردناک. قالو دی پیغمبران ورته ول طائرکم معکم د اسپیرتوب تاسو سره د مستاسو تاسو د اسپیرتوب تاسو سره دی ای ان ذکرتم آیا کتا استنا سیات شی بلانتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم د حد نوتون کی. وجاء من اقصى المدینه رجل اورالو د برسر د کلینا د خار نه یو سړی یا صاحب دور ازغلیدو. قال چغه کیا قوم او زما قوم اتبعوا المرسلین من د دې را لګل شو پیغمبرانو اتبعوا من لا يسلكم اجرا تابعداریو کوي دا غچا چاغه تاسو نه غواړي هیڅ بدلا وهم مهتدون او دوی دی په سمالار. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. دا درویشتم سپارہ شروع شو الحمدللہ. دا دویشتم سپارے په آخر کې دا خبر ذکر شوی و چې یو کلی والاو ته الله پاک درې پیغمبران واستول. انطاکیه خارو
دا آغاز خلقو دا پیغمبرانو نمانو دا نبیا دا آغا علاقی او دیندار سڑیو حبیب نجار آغا دا کلی بر سر کیو نیک سڑیو مرد صالح عبادت کے و مشغول و خپلا حلال کسب بے کولو اگر آلو د کلی خلقو ته نصیحت شروع کو چې د پیغمبرانو امنی نو دا هغه خبره د 22مې سپاره اخر کې بیان شوی او سو دلته 23مې سر کې دا حبیب نجار دغه رجل صالح وی ومالی الا اعبد الذی او سشوی دی پا ما باندی چیز بندگی نکوم دا حق ذات فطرنی چیزی پیدا کرے ما وإلیہ ترجعون او خاص دی اللہ پاک تبا تاسو ټول را گرزئی اتخذ من دونه آیزونی سما سواد دی اللہ پاک نا آلہتا نور خدایان ان یردن الرحمن بذر او غواړي په ما باندې الله پاک څه تکلیف را وستل لا تغنی عني شفاعتهم شیئا نو هیڅ پکار برا نشي زما سفارش د دې بوتانو هیڅ هم ولا ينقذون او نه بدوی ما را اخلاص کی انی اذا لفی ضلال مبین یقینا زبیم په دغه وخت کې خامخا و گمراہ اخکارا کی انی آمنت بربکم فاسمعون ما ایمان روڑو ستاسو پر رب باندی تاسو او ریز ما خبرام دا ظالمانو دا نیک سڑے شہید کو شہادت وقت کی چا اللہ پاک ورتکم جنتونو خل تاغی پا حق لوئی قیل دخل الجنہ حکم شدتا لاړ ش جنت تا داخل ش جنت تا قال حبیب نجار ویا لیت قومی یعلمون اے کاش چې زما قوم ته پته وي دا د قوم داسې خیر خواو چې مرګ نه مخکې د قوم خیر خواو او د مرګ وخت کې بما غفر لی ربی پدې خبره چې بخنو کما ته زما رب وجعلنی من المکرمین او وی ګرځولم زه د عزت مندنا زما الله پاک ډیر عزت کو وما انزلنا علی قومه من بعده او ندی نازل کړي مونږه د په قوم باندې من بعده د نرستا من جندن صفوج من السماء دا اسماننا وما کننا منزلین او نا ایمونگا فوج را کزون کی ان کانت اللہ صیحتا واحدتا نودا مگر یو کڑی کوا فاذا هم خامدون بیا دوی دا کڑی کی سرا یو دم یخ پراتو بیا الله وی دغه خلکو د عذاب د پاره مونږ ته سدلوی فوج ضرورت نشته دی یوې فرښتې پکړی کوواله چغا او ټول یخ ککړ مړ پراتو یا حسرتن علی العباد هاي افسوس پدی بندگانو باندې ما یاتیهم من رسول ناراضی دی تاہس رسول الا کانو به استهزئون مگر دوی وی هغه پورې خندا کوي الم یرو کما هلکنا دین دی قتلی سمرا هلاکړي دی مونږه قبلهم د دوی نوړاندې من القرون جماعتنا پیړه جماعتنا امتنا انهم الیہم لا یرجعون یقینا هغوی دوی ته نراګرځي واپس وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او نشته دې ټول د دوی نه
چټول بټول بن رازي زمون مخ ته حاضر کړل شي دا ټول الله وي زمون مخ ته برازي وآیت لهم الارض المیتة او یو نخد دوی د پارز مکه دمړه احییناها راشنا کوم ازمکا واخرجنا منها او راويستم من ازمکنا حبا دانی غلی فمنه یاکلون پس دوی دا غینا خوراک کئی وجعلنا فيها جنات او خدمون پزمکا کی باغنا من نخیل د کجرو و اعناب او د انګورو وفجرنا فيها من العيون او بیول دی من پزمکا کی چینی لیاکلوا من ثمره دی د پاره چې دی اخری د دې د میونا وما عملت ایدیهم اواس چې عمل کړي د دوی لاسونو افلا یشکرون آیا نو دوی شکر نه کوي سبحان الذي پاک دی هغه الله خلق الازواج چې جوړي کې جوړه کلها د ټولو سيزونو مما تنبت الارض دها سيزونو نا چې را زرغوني ازمکا ومن انفسهم او د دوی د ځانونو نام جوړه ومما لا يعلمون او د هغه سيزونو جوړه چې دي ته پته نشته دي وآیت لهم الليل او یو نه خددی د پارش پدا نسلخ منه النهار روباس مونږ د دین او رز فاذا هم مظلمون بیا دی شی په دغه وخت کې پتیار کې والشمس تجری او نور روان دی ګرځي لمستقر لها خپل مقرر لار باندې ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د زور اور خبردار ذات والقمر قدرناه او سپوږمۍ د پاره مقرر کړی دي منازل منزلونه حتا عاد تر دې پورې چې دا دوباره شوا کل عرجون القدیم پشان د کجوري د لختي زړه پخوانه للشمس ينبغي لها ننور لدا مناسب دی ان تدرک القمر چې سپوږمۍ را لاندې کی ولللیل سابق النهار او نشب مخکی کیدون کی د ورځنا وکل فی فلک یسبحون او دا هر یو په خپل مدار کې په خپل چکر کې لامبو وهی وآیت اللهم او یونا خدا الله د قدرت دوی د پاره دادا انا حملنا ذریتهم چې سوارک مونږ د دوی اولاد د دوی نسلنا فی الفلک المشحون پکشته ډکا کی وخلقنا لهم من مثله او پیدا کوم دوی لرا د دې پشان مایر کبون هغه سيزونه چې دی په سورلی کوي وان نشا نغرقهم او کو غواړو مونږه نو غرق وکوم دوی فلا صریخ لهم نو بای حصوک را رسیدون کې د دې په فریاد باندې ولا هم ينقذون او نه بدوی را خلاصو لیکيږي الا رحمتا منا مگر مهربانه سره زمونږ د طرفنا او متاعا الی حین او فائدہ ورکول دي تر یو وخت پوری فاذا قیل لهم اتقوا کله چې دوی ته ویل شي بچی ما بین ایدیکم دا غسنه چې تاسو مخ کې دي او ما خلفکم او غسه چې تاسو نشات دي لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سره همشي وما تاتيهم من آیت او ناراضی دوی ته هیڅ نخا هیڅ آیت من آیات ربهم د آیاتونو د حکمونو د رب د دوی نه الا كانوا عنها معرضین مگر وی دوی دغه نخو نه اعراض کوونکی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا كَلَّ چِدوی تویل شي خرج کئ مما دها غسنا رزقکم الله چروزی درکړه دا تاسو ته الله پاک قال الذين كفروا اي هغه کسان چې کفر کړي دي للذين امنوا هغه کسان وتا چې مان وروړي دي انو طعم من لو يشاء الله اطعمه امو خوراک ورکو ډوډۍ ورکو چاته ک الله غوښته وینو ولا به ډوډۍ ور کړي وي
کله چې د کافر او تویل شي چې تاسو د الله لار کې خرچ کوئ نو دی وای خا د خدای وګي مونږ ماړو کو ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراه ښکار کی ويقولون متى هذا الوعد او دوی وای کله به دا وعده ان کنتم صادقین کچریتا سرختنی ما ينظرون دی انتظار نک الا صیحه واحده مگر دی یو کړي کی الله اذا کافرم نور سنغواړي خو چې یو کړي کپه فرښتو وای تاخذهم چراو بنی سی دوی وهم یخصمون او حال دار چې دی بخپلو کې پجاګړای فلا یستطيعون ودی بوسن لري توصیتن د وصیت کولو دی سره بیا د وصیت مهلت امنی وخت امنی چې خپل اولاد تا خپل رشتہ داران ته وصیت کی ولا الى اهلهم يرجعون او نه بدی خپل کورونو ته راګرځي ونفخ فی الصور او پوکې بواله شي پښ پیله کی فاذا هم من الاجداث ندی په دغه وخت کې د قبرونو نه الی ربهم ينسلون خپل پروردگار طرف ته براخوريږي قالو دی بوایا ویلنا هی خرابی زمونگا من بعثنا چار اوچت کو مونگا من مرقدنا د خپل د خوب د زینا په قبر کې خدای مزه پراتو په خوب باندې دا مونږ چا را پورته کو هاذا ما وعد الرحمن دا هغه وعده د چې مکړه د رحمان ذات وصدق المرسلون او رښتیا ویلي دي لګل شو پیغمبرانو ان كانت الا صيحه واحده نبيدا مگر یو کړي کا فاذا هم جميع لدينا محضرون پس بدغه دم دا ټول با زمو مختا گرفتار کړل شي وي فاليوم لا تظلم نفس شيئا نبسنن روز ظلم باندې کیږي په چا باندې زرهم ولا تجزون نو بدلت ملاویږي تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر دا هغه څه چې کوم عمل تاسو کولو نو بد چا نیکی ځای کیږي او نو بد چا جرم نه زیاته سزا ملاویږي ان اصحاب الجنه اليوم بشکا جنتیان پد غورز فی شغل یوم مشغله کی بی فاکهون د مزی مزی خبر کون کی بی خپل میانس کی هم وازواجهم دا جنتیانو د دی بیبیان فی ظلال پسوری کی بی علی الارائک خیستا مزین پالنگونو تختونو د پاسبی متکئون اډانی لګون کی ډډې به لګولې مهربان پروردگار د طرف نبا بیا جنتیانو ته سلام ویل کی لهم فیها فاکهات وبدی جنتیانو د پارا دغلت جنت کی میوه ولهم ما يدعون وبدی د پارا غس چې دوی غواړي سلام وینا بوی دوی د پارا قولا من رب الرحیم وینا د مهربان رب داړه مهربان الله بدیتا سلام کوي سلام د ابن ماجه شریف ری روایت کی دی چې بلا واسطه پخپل با رب کریم سلام ارشاد فرمایي نو د دې عزت او د لذت به بیا سوي د دې خوند او د مزین الله پاک دې موږ او تاسو ته دغه لوی نعمت د نبی له سلام په حرمت باندې را نصیب کړي وامتاز اليوم ايها المجرمون الله پاک به حکم کی جدا شی بیل شینن ایها المجرمون ای گناہگارانو جنتیانو سره د عیش او آرام کې ایک گناہگاران استاد هیڅ برخوي سنشتره استاد زیات جدا دي علم عهد الیکم ما تاسنو ویلی یا بنی آدم ای بنی آدمانو الله تعبدوا الشیطان چې بندگی مکوئ د شیطان انه لکم عدو مبین بشک شیطان ستاسو دشمن دی ښکارا وان یعبدونی او دا مې درتنو ویلی چې زما بندگی کوئ هاذا صراط مستقیم دا لار د نیغا ولقد اضل منکم جبلا کثیرا او تحقیق سرا او خویول تاسونا مخلوق ډیر افلم تکونو تعقلون تاسو نه چې د عقل نه کار واخلئ هذه جهنم التي
دا هغه دوزخ دی کنتم توعدون چې د کوم به تاسو سره وعده کېده اصلوها اليوم ورزینن دی دوزخ ته بما کنتم تکفرون په بدل د هغه څه چې تاسو همیشه دنیا کې کفر کولو الیوم نختم علی افواههم الله پاک فرمای نن د قیامت ورځ به موږ مهر لګو د دوی په خلو باندې وتکلمنا او خبر به کوي موږ سره ایدیهم د دوی لاسونه وتشهد ارجلهم او گواہی به ور کوي د دوی په خلاف د دوی خپې بما كانوا یکسبون پاغه سچ سدي دنیا کې کول بل ځکه الله فرمای حامیم سجده کې بتاو استراشی حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون دا سرمنه بم په گواہی کوي ردی ورته بیا وای چې تباشی تاسو ولې په مونږ گواہی کوي نو د خپل اندامونه ورته وای قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء مونږ له وینا طاقت الله راکو چې گویاي ور کړی د هر شیتا نخله به خبرې نشي کولای لاسونه خپې سرمنه به گواہی ور کړی ولو نشاء لطمسنا على عيونهم او کو غواړو مونږه نو مونږ با ورانی کو سترګې د دوی فاستبقوا الصراط پس داو کوي لاری مندلو تفان نایب سرون پس بیا کمزه دی وقتل کوي ولو نشاء لمسخناهم او کو غواړو مونږه نوران وکمو مخونه د دوی اعلی مکانتهم زه پزه فما استطاعوا مضيا خدیبه طاقت نو لري د تک مخ کی ولا يرجعون ونبدي واپس وګرځي ومن نعمره ننكس في الخلق الله فرمایو چاله چې مونږ ډیر عمر ورکو بډای کو نو واپس کو فی الخلق په پیدائش کې افلا یاقلون ادا خلق غور نه کوي یو سړی ډیر بوډا شي نو بیا د استعداد کمزور شي غوګونه سترګې جبا لاسونه خپې زړه دماغ بیا معشوم شي وما علمناه الشعر ومن ذي خود له نبی علیہ السلام ته شعر وما ينبغي له او نه د بار شعر و الا يقدين ان هو نه دا قران الا ذکر مگر خاص نصیحت او قران مبین او قران دے واضح کونکه لينذر من كان حيا د دې د پاره چې دا نبی علیہ السلام او یې خبردار کیا غ سوک چا غوي ژوند دے چې بچا کې سای ويحق القول على الكافرين او چې ثابت شي الزام په کافرانو منکرانو اولم يروا ايدين ذکتل یا خلقنا لهم چې یقینا پیدا کوم د دوی د پاره مما د هغه سنا عملت ايدينا انعاما چې کار کړي د زمون لاسونو ډنګر الله وي موږ دوی له خپل لاس باندې ډنګر پیدا کړ فهم لها مالکون بیا دوی شو دغه ډنګر مالکان ډنګر الله پیدا کړی دي اوخ غوا ګډا چيله اس خچر خر الله وی جوړ کړی مونږ دي او بیا هم د انسان لاس کې ورکړ وذللناها لهم في فمنها ركوبهم ومنها ياكلون عاجزک مونږه دا ساروی دي انسانانو ته فمنها ركوبهم پس په باز سارو باندې د دې سورلی دا ومنها ياكلون او د باز غوخي دي خوري ولهم فيها منافع اشتر دوی د پاره په دې ډنګرو کې نورم فائدې او مشارب او د سکلو زینا سکلم ته کیدا فائدې او د لسیدا او دا افلا یشکرون ایدوی شکر نه کوي واتخذوا من دون الله الها او دینی ولدی سوا د الله نور خدایان لعلهم ينصرون پدې تما دې د پاره چې شاید د دې مدد بوشي قیامت کې بدی مونږ د عذاب نه خلاص کی چرینا لا یستطيعون نصرهم دوی طاقت نه لري د مدد د دوی وهم لهم جند محضرون او دوی به فوج ډلا گرفتار کړل شي فلا يحزنك قولهم بس غمگین دین کیتا وینا د دوی خبر د دوی ان نعلم ما يسرون من معلومه دي هغه چې دی پټ کئ او ما يعلنون هغه چې دی اخکار کوي اعلانیه
اولم ير الانسان وان ذکتل حضرت انسان انا خلقناه من نطفه چې یقینا موږ دې پیدا کړ د پلیت ساس کینا د یو قطره وبونه فاذا هو خصيم مبين بیا دې شو په دغه وخت کې جګړه کوونکې بیان مار الله وی دې بیا موږ سره خلوایي او خپل حیثیت ته نه دي کتلی چې پلیت ساس کې نه پیدا کړي نه وضرب لنا مثلا او بیان کو زمون د پاره یو مثال ونسی خلقه او دې انسان خپل پیدایش هیر کو قال دې وای من یحیی العظام سوک برا ژوند کی دا ډکی وهي رمیم او حالدار چې دا زاړ شي وی دي واسطي قل ورته وای محبوب پیغمبر یحیی الذی راجوندی بکی دا راستا ډکی اغه الله انشاءها اول مره چې کوم الله پاول ځل پیدا کړیو وهو بكل خلق علیم والله پاک پټولو جوړولو باندې خو کوئی دې الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا اغه الله چې جوړ کو تاسو لا د ونشنی نور فاذا انتم منه توقدون نبیا یی تاسو چې د دین اور بلوي او ليس الذي عین دی الله پاک خلق السماوات چې پیدا کړی د اسمانونو او الارض ازمکا بقادر قادر علا پدی خبر باندې یخلق مثلهم چې پیدا کی د دوی پشان بلا ولنا الله قادر دی وهو الخلاق العلیم والله پاک اصل جوړون کې په هر څه پوي دی انما امره بشکا خبر ادا د بلن دا فیصله او حکم د الله اذا اراد شيئا چکل اراده کې دیو کار ان یقول له الله پاک دا کار تو فرمای کن اوشا فیکون غپدق دک دم کی وشي فسبحان الذي بيده ملکوت كل شيء پاک دې غزا چې دا پلاس کې حکومت ته د هر چیز و الیه ترجعون او خاص دې الله تبارک وتعالى ټول راګرځي بسم الله